2023 کال خلاص شو نو 2024 کال راغی. نو نن تاسو ته ما په دې بیک کې یو څه راوړي هم دي. نو تاسو ته به دا ښیم چې په دې کې څه شی دي. نو دې نه مخکې چې دا زه خلاص کړم نو راځم یو څو مهمو خبرو ته راځم. په 2023 دغه کال چې کوم خلاص شو ختم شو په دې کې تاسې کوم پلانونه درلودل، کوم پرمختګ تاسې وکړو، ځان کوم حد ته ورسولو. نو همیش چې کله یو انسان د پرمختګ خوبونه ویني، همیش چې یو انسان کله غواړي چې خپل ځان ته پرمختګ ورکړي، نو چې کله کال شروع کیږي د کال په شروع کې هغې اهداف باید معلوم وي. د پرمختګ لومړنی شرط چې کوم یو ده هغه اهداف معلومول دي چې په 2024 کال شروع شو په دې کې زما کم اهداف دي، زه باید څه وکړم، ځان باید چیرته ورسوم. تاسې همدا اوس ځان سره یو تصمیم ونیسئ، یو پلان ونیسئ، ځکه چې دا کال اوس شروع ده. په دې کال په شروع کې تاسې هر څه کولی شي. د کال په شروع کې تاسې خپل ځان ته پلانونه وټاکئ، خپل ځان ته تاسې اهداف وټاکئ. په خپله شخصا زه په 2023 کې واقعا 2023 کال زما دپاره د پرمختګونو څخه ډک کال و. نو په دغه 2023 کال کې ما ډېر زیات پلانونه درلودل. هغه ټول پلانونه 100% کې ما ترسره کړل. نو کوشش وکړئ ځان ته اهداف وټاکئ د نوی کال لپاره، ځان ته پلانونه وټاکئ، هغه پلانونو باندې کار وکړئ. مهمه دا نه ده چې تاسې صرف منډه په هر یو کار په منډه وکړئ، نه، یو کار شروع وکړئ، لږ کار وکړئ، هم خپل هغه نور کارونه د ورځني ژوند لپاره چې کوم ضروریات دغه کارونه هم وکړئ، خو هغې سره سره چې کوم پلانونه تاسې لرئ هغه لوړ اهداف وټاکئ، خو لږ تاسې حرکت وکړئ، خو یو ورځ باید ورته ورسئ. نو اوس راځم چې په دې بیک کې ما تاسو ته ویلي چې په دې بیک کې ما څه شی راوړي دي او څه دي پکې. دا به زه خلاصوم چې دا آیفون 15 چې دا ما نن واخیست ځکه چې کال په ختمېدو او دغه آیفون 15 چې کوم یو ده دا نوی هم راغلی. نو اکثرو هلکانو اخیستی به وي، خو ما سره آلریډي 14 پرو مکس و. نو چون چې دا هم دې د خاطره ما واخیسته چې دا اپډیټډ ده، ځکه چې په هر کال کې آیفون چې کوم یو ده خپل نوی ورژن وړاندې کوي کال په کال. اوس آیفون 15 پرو مکس، بل کال ته به 16 پرو مکس راځي. نو دا به زه خلاص کړم، بیخي خلاص کړی یم. نو همداسې مې واخیسته او ځان سره ما راوړلو. او دا دی، دا خو مې وشکولو ورته، دا به زه خلاص کړم. نو دا چې دی په بلو رنګ کې ده، دا دی دلته رنګ یې ښودلی خو ما ورته وکتلي، فکر مې نه و شوی. دا آیفون 15 پرو مکس. نو دغه آیفون چې دی دا تقریبا دلته د کاناډایي په ډالر باندې ووایم چې تقریبا $2200 د کاناډایي دا قیمت لري، چې دا نه پوهېږم په افغانیو باندې څومره کېږي. نو دا به تاسې کولی شئ چې خپل د هغې ته واړوئ. نو په افغانستان کې زه پوهېږم چې همدا اوس تقریبا د دې یو لږ افغانیانو د دې قیمت جګېږي، زه پوهېږم. نو دغه اهدافو ته ځان رسول، ښه شیان ځان ته اخیستل، زه پوهېږم چې یو ځوان څومره هر څه ته ضرورت لري. وبخئ، یو ځوان هر څه ته ضرورت لري، هر څه ته زړی کېږي، ځکه چې د ځوانۍ په دوران کې سړي خوښېږي چې ښه شیان باید ځان ته واخلم، ښه واغوندم، ښه شیان ولرم، ښه موبایل ولرم، ښه کمپیوټر ولرم. خو دا کم وخت کې ته کولی شي دا هر څه ته لاسته راوړې چې ځان ته اهداف ولرې، ځان یو حد ته دې رسولی اوسېږي چې ته ښه عاید ولرې. چې کله ته ځان ته یو ښه عاید ولرې ته کولی شي چې هر څه واخلې، ځان ته یو ښه ژوند ولرې، د ژوند څخه ته انجوای وکړې. ژوند داسې نه ده چې ته فقط دومره وګټه چې فقط د فامیل ضرورتونه پوره کړه، خپل ځان ضرورتونه پوره کړه، نور هېڅ هم نه. چې پیسې ولرې هر څه ستا دي. نو خبره مې دا کوله چې ځانونه ویښ کړئ، ځان ته پلانونه وټاکئ، ځان ته اهداف وټاکئ، خپل اهدافو باندې کار وکړئ. نو په دې باندې هېڅ کله ګوره ستاسو ژوند په مخې ته نه ځي، هېڅ کله ستاسو ژوند پرمختګ نه کوي. اکثر ځوانان زه وګورئ چې تر نیمو شپو پورې په موبایلونو کې وغږېږي، بې ځایه چټیات. د دې په ځای چې ته په ساعتونو د نورو سره غږېږي، جنکو سره غږېږه بې ځایه،
همدا اخوا دېخوا چټیات فیسبوک ګوره ټیک ټاک ګوره هسې فالتو د هغې نه ګټه څه شی ده هېڅ هم نه. نو د دې په ځای چې تاسې خپل پلانونو باندې خپل اهدافو باندې تاسې کار وکړئ، یو ځان یو حد ته ورسوئ، بیا هغې نه وروسته ته کولی شئ د ژوند څخه بهترینه انجوایمنټ تاسې وکړئ. هر څه تاسې ولرئ، نو چې پیسه ولرئ هر څه تاسې لرئ.